الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پورې موږ تاسو خبره د درس رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډیر زره مجاهدین ځان سره تیار کړل او د تبوک په طرف باندې روان شول. دغه صرف یو څو صحابه پاتې شول او یو یا اته هغه کسان چې هغه څه سورلې مسله نه لرله، تقریبا 50 یا 52 ورځې د هغه جړه. په دې منځ کې به د ابو خیثمه واقع ذکر شو. د نوري سبب منافقانو یو کور پیدا کړي چې د مجاهدینو په خلاف باندې به کې جرګې میټنګونه وکړي او داخله د جهاد نه روسته کی. رسول الله صلی الله علیه ابن عبد الله ورولې ګول او کور بالکل ور واچو هغه تخریب کې ختمي کی. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا معجزه به بیان شو. یو باغ باندې د مسلمانانو ورته ریدو چې وی ویلې دي کې به تقریبا لس وسقه کجوري وي او نور صحابه نور اندازه ولګوله. امق د رسول الله خبره صحیح شو. دغه نور سبه صحابه یې زړه د ثمود له او د هغه ځای نه اوبره خاصله وړ ور باندې غل پته کوي کې ځان سره اچول رسول الله مقام به د اعلان کول چې دا بر سروي باندې اوخره او بواړوي. دغه کته سو به علاقه باندې ورزم د شړه په حالت کې بسې چې د الله قهر در باندې رانیش. د الله نبی دوه معجزې به دا ښکار شوي. یو دا چې ارملګری بار وژنه بغیر د ملګری نه دي سینه او د شپې بنا وخت یې سکه بس بعد را لګيږي. نو تاسو د خپل وکام سره نږدې کېنه په ځمکه یو ملګری بار اوته هغه باندې ایسه مرګي مرز راغی. یو شړې بار اوته هغه هوا په واخصو او د بنی توي قبيله په غرونو باندې اوالو د رسول الله د حکم ظاهري خلاف وکړي نو دغه نقصان ورته متوجه شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام منځ کو یو شړې مخله تیر شو د او د شدرې په مابین کې هغه خیراو کړه او به هغه انسان فل شو. یو زنانه را ویل یا رسول الله زما په دې بچی باندې سارو ماخام پیرین کینیو موږ تعذيب راکې او پازابې ما دعا ورته وکړه. د الله نبی به یې غفرت تلړې کې په خپل شریعت دم باندې به د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وکړه ورکېدل. د عمره ابن حزم په خیمه کې د یو منافق چې زید ابن اسید القینقاعی یو غلط تحریک چلول او اغلب شخص زدن وال ور کول جواب بین سورتين کول. د ابوذر شبي وازر اتل او بيد رسول الله دا بشنګوي چې يمشي وحده ويسكن وحده ويموت وحده او عبد الله ابن مسعود په غمانه جنازه کول. در زړه درس اجمالی حاصلو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام شکل روانه دو نو په دې کې د منافقانو یو مشر جد ابن قیس اغلم ویلې چې د دې رومانو په جګړه کې زړه نه دي چې موږ سره برخوالي ان زموږ سره لاړ شه. د دې شو لګي رسمي اساس یې څوک چا بشولې کی. نو په زیاده دې باندې چې دې جد ابن قیس دا خبره منلې وی او لبیک ورته ویلې نو ویل یا رسول الله زما دا قوم بني سلیمه دې تم دا معلومات دي چې اني مغرم بالنساء زه کله پر دې زنانه وګورم نو ټینګېږم نه ایس زمانه زنا کیږي. دا رومین شری زیړبوشه باندې لاسفر دي اسنه کزه ادر جګړې د جهاد په نت باندې لاړ شم زمانه به سينونه ونیش. دا خبره وکړه. رسول الله ډېر اوجت اخلاق او هغه ورته جواب ورنکي. ځکه نبی کریم علیه الصلاه والسلام پوښتنه چې دا سړی زنا او امام شافعي رحمت الله علیه په خپل دیوان کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو سړی څه خبره نه مني دا سره به بحث نه کوي. ځکه وي ته په شان د زمری او هغه په شان د سپینو د دې سړي سره وزام بندول د زمری د سپي سره بندیدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجره کې اخلاقونه او موږ دا ویلو چې ښه اخلاق په انسان کې راځي چې په انسان کې حیا وي، عاجزي وي، صدقه، رأفت، صبر بدی کې، رحمت، د اسلام تعلیمات ځان کې راولي، د اسلام د دین د مشرانو احترام ساتي، بدګماني نه کوي او بے پیدې کارونه کې ځان نه بندي، د حسد نه ځان ساتي او د خپل ژبه کنټرول. الله رب العزت د مبارک آیتونه نازل کړه چې دا سړی په خپل فتنه کې واقع دی. یو فتنه به دا خبره ده چې د رسول الله نو ورسره پاتې شو بل د منافقت په نه دی نو ده دینه دا خبره معلومه شو چې کله یو سړی شریک کار کوي او پاغه کې تباج ګناهونه هم کیږي د هغه ګناه د وجه نه بدا پرې دینا کوشش بدا کوي چې دا ګناه ترک شي او شریک کار وشي. به تور مثال یو سړی د وخت تعالی دعوت درکې د جهاد په سبیل الله نو ته خبر ورته مکه چې به دې زړه جهاد څخه پیدا مرتب شو. اقا خلک دې په تایید کې دې په قیادت کې فلکونو و مليونو کسان موږ شهیدان ورکړه. اوس هغه په کوم طرف باندې لاړ او چرته لاړ نه
دا کار دغه شخصي دی غلطي دغه خپل ده لیکن دین د اسلام او جهاد په سبیل الله دا یو حق عمل دی دا به پرې دی نه یا د دې مثال بخارج کې دا چې سړی دی به تور مثال هغه جمعه ته راځي او بل سړی وایي چې رضا دله دعوت ورکما نو دا اغلب جواب کې دا خبره وکي چې زه کنه راځم کراشم کې دې چې بده کې زمانه سو بوټام پټ کی یا دل تراشم کې دې چې چرته پردیس نه له وګورم یا زبل مسله وشینا ته به د نیکی کار بسره روانيږي چې کومه بدی ته مخه مخ راځي پس هغه پرېدا کوشش بدا کوي دین دا خبره معلومه شو چې د رسول الله په سنت باندې یوځکه عمل کول د فتنه ول در منافقانو علامه او چې کم سړی د فتنه وي رب العالمین فرمایي چې د انسان به الله جهنم له داخل کی درش معمولی خبره غنل پکاره دي چې دا ګوره فتنه دا او دا او هغه دي در قران درس کې فتنه را د رسول الله د حدیثو په درس کې فتنه را او قران او سنت باندې عمل کول دا ګوره فتنه دي که چا د فتنه ویلې نو دا سړی قرآنی منافق دی د شي انسان زې به ګوره به جهنمي دا ډېر خطرناک مسله ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله روانې دون دیم کار دا وشو چې په خپل ځای باندې نائب مقرر کې محمد ابن مسلمه د دشي مجاهد عمر بن الخطاب فرمایي وې کزر کسان د سره کافرانو په مقابل کې خوشی کړي شنو هغه زر ولا زدن وال ور کوي دومره ماهر یا سبا ابن عارفه په نامه باندې ملګری و د پرې خودو او علي ابن ابي طالب له ویلي چې تب پاتې شي اسما به اهل باندې اسما کور حفاظت بم کوي او د قشن د خپل زنانه د خپل بچو تربيت الله تعالی اجر درکړي او ویلي سیدا رسول الله چې کله روان شو د منافقانو ډنډوره شروع کړه وې د محمد صلی الله علیه وسلم د علي شب ځان سره ولې بونتلو هغه د دې وجه چې دا اسی اوسس په سړی د خلکو باندې بوج جوړی کی لکه څنګه شوه په جامعه کې د خبره ده ویل کده پلانې سره چې د مجلس درشه والله کته خبره کولې شو او دا رقم سړی دی هغه علي خوشون کې اسد الله او ډیر غیرتی سړی او نتور او واقص او اسر واقص او اسر روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو یو ځای هغه د ما جوړ کړ ورته ویل شي علي بن ابي طالب ولې را لې وې دې منافقانو مال په غور راکې چې دا رسول الله باندې بوج دی او دا تلنی شي او اقا مسله ویلو دا ورته ویل کذبو دا خلق دروغ وای ته زمانه د شی لکه چې هارون د موسی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایتور لاړو د قوم د تربیت لپاره الله اغله ویل شي هارون پرېدا زر عالم د مجاهدینو سره او تم په مدینه کې پرې خودلې لکه هارون چې موسی علیہ السلام له خودمره خبره ده چې زمانه ګوره اوس چرته نبی نشته زه اخره نبی چې دا وهم ختم شي چې باز خلک دا وشي ګوره علي هغه پیغمبر دی لکه څنګه چې هارون پیغمبرو نه وتا باندې د نبوت مثلا راځي ځکه نبوت ټول په باندې ختم دی علي بن ابي طالب شکر دا خبره واوره د ډیر انتهاجت خوشاله شو بیرته لاړو آلته د منځ کې منافقانو درې مې ولا خبره شروع کړه مجاهدونو لوي ویلي بعض وخت کې منافق هغه مجاهدونو د ذهن ګډوډي په دې طریقه چې لکه ته خو ډېر ساده سړی دی لوی طاقت سره بډغره راغلی ساسر شر د یو کلشنکوب ده او د دې لوی اټمو مقابله کې او د دې جزونو مقابله کې او د ټنګونو او د دې مزایلو د انسان عقل من کینه قرار خپل چر سر ورزان لګټه نو دلته صحابه له دې شی ویلي د منافقانو چې تاسو وګوره د عربانو سره جنگیدلی عربان په جګړه کې هغه آسان دي لیکن رومین دا ډېر خطرناک قوم دی کړه دوی سره چرته په جګړه کې وا وخته قسم په الله چې به خپل پړو بم وټړي ټول بیٹالي او روم له بوجي ځان سره دا خبر ورته وشو رب العالمین د سوره توبه د ورسنی رکوع ټول نازل کړه وی ویلې چې باز خلک دی غره د خبره نه یریږي چې د شی صورت نازل نشي چې موږ د حالات د خلکو له تشریح او الله رب عزت هغه به تشریح کړل رسول الله چې کله دونه پښتنه وکړه چې تاسو دا خبره ولې کولې د مجاهدونو د مسلمانانو له مو خاصه غب شپ لګاو ټوکی الله رب عزت ویل چې تاسو الله رسول پر ټوکی کوي ګور اساس عملونه برباد دي د دې وجنه چې کوم انسان د قران او سنت او د رسول الله احادیث په صحابه په قران پر ټوکی ملنډ کوي د دې انسان ایمانم برباد دي او د قشن عملم برباد دي به تور مثال یو سړی دی او داغه جامع خراب دی او تور دوی چې راځه منزل را شنو دا وی چې ګوره ولا تقربوا الصلاه وانتم سکارا الله رب عزت په فرمایلی دی چې کله تاسو به جامع باندې اسکاری او توروالي نو منزل مرزه یو بل مثال دا دی کته ورته دا خبره کوي چې لکه راځه جمعه منزل به دې ګډر اجر دی ویل قران کې الله نه دی ویلي چې ان الصلاه تنها د مون جواز کول پکار دی نو د شي غلط معناګانی ډیر خلک د آیتونو د رسول الله د حدیث په شدا ملنډي کوي په دې باندې شری عمل بربادي کی د دې وجنه وسه خبره به جندل وکړ دي چې د انسان عمل په څه باندې برباديږي سید قطب رحمه الله لیکلی فی ظلال القرآن د قران او سنت په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل در انسان عمل او ایمان بربادي الله رسول پر استهزاء کول د انسان ایمان بربادي د ایمان په نعمت باندې ناشکری در انسان ایمان بربادي او عمل د اسلام په نعمت باندې ناشکری د ایمان د سړي ایمان او اسلام بربادي
د قشن دایر ور سره نه پیدا کېدل چې زمانه بل ایمان والی یا دایر ور سره نه پیدا کېدل چې الله بسمانه اسلام والی یا مسلمانانو له ضرر ورکول یا مؤمنانو له ضرر ورکول د انسان ایمان بالکل تخریبي او بربادي. امام الحديث الباني سے فایصه کې بل روایت هم دا نقل کړی دی چې ایمان په دې باندې بربادي کې او عمل چې د خلکو په وړاندې یو رقم ته عمل کوي غلزان لشي به بل رقم عمل د مؤمن په مقابل کې اسلحه او چتول او د غسر جګړه کول د انسان ټول اعمال بربادي په ګناه باندې اصرار کول د انسان اعمال بربادي چې په پوي د يهودو سره سره موالات او د غیستر دوستانه کول او د قشن د غیستر مشابهت کول دا د شری ایمان او اسلام بربادي. څلورمه به دا وشوا یو منافق محشن ابن حمير هغه چې کله د آیتونه ولید چې رب العالمین خو رسول الله له اطلاع ورکړنه وی ویل یا رسول الله زه ایمان راوړم د شه دعا مال وغواړم چې الله مال شهادت نصیب کړي او به د شه دعا مال وغواړم چې زما د قبر بالکل معلوم نشي. توبه به سبب صدق او په صدق باندې توبه دی ویل چې سړی په سړی کې پیمان شي په خلو باندې د الله نه بخنه وغواړي دا ګناه بد وګڼي د الله د پاره فرید او د الله حق الله لور کې او د ګناه په ضرر باندې ځم کوي ډیر زر توبه واسي صاحب خو پرېدا د مخلوق حق مخلوق لور کې د زید ګنا نه هجرت وکي نیکان ملګری ځان له انتخاب کی قبل الغرغره او د قشم به ځم باندې کې استعمال کې محمد رسول الله غلط دعا وغوښتله چې کله دعا وغوښتله ورسره په امامه کې بيدا شهید شو بده شي کیفیت باندې بالکل د سره عشاء قبر مونږ لیدو شهید چې کله یو مجاهد په صدق باندې الله نه بخنه وختنه د شهادت وکي رب العالمین بدله په دې کیفیت باندې شهادت ورکړي. پنځمه مسله به دا وشو چې سفر ډیر ګران دی او په دې کې د محمد رسول الله ډېر معجزات ښکار شو. د رسول الله په معجزاتو کې د انسان ایمان مضبوطی کی دا خبره شوی چې د ایمان د مضبوطی لپاره ډېرې طریقې دي د الله په قران کې سوچ او د الله په مخلوقاتو کې سوچ د رسول الله تابعداري د الله نه دعا غوښتل د الله نه ذکر خاصه اخلاق به زه خبره ځان نه بندول د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام د دین خو بیان پیژندل د هر قسم کفر او شرک نه جدایي رب العالمین له وخت ورکول د علماء سره ناس علم د قران او سنت اخلاص په عمل کې پیدا کول د مؤمنانو سره مینا ادب نه کار اخصل د عقد سره لري کېدل چې تا د الله نه لري گئی او د قشن جهاد کول عمل صالح او د محمد رسول الله معجزات پیژندل. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به کتاب لیکلی د الفرقان سنن کبرا کې امام بهقي به مستقل مسائل بذیرا جمع کړی دي او خصائص کبرا کې امام سیوطی رحمت الله علیه تقریبا 200 امتیازي صفاتونه د محمد رسول الله د امت نه چې جدا دي ذکر کړی دي ټول معجزې به ښکار شوي. ناشنا مسله به دا و چې ډیره سخت او صحابه په لار روانو ګرمي مو دي خبر لاسه تاسو سوچ کوئ چې صحابه څومره اوچت خلک دي به په خپل ایمان باندې سوچ کوئ چې دا موږ هم جنت غواړو د صحابه مو غوښتلې دي و دې صحابه تند دي بس واخ سره ودې تند دي چې وخان به علال کړو دی غید لري نه حدیث مستدرک د حاکم کې راځي و اقل لري نه به او به وستلې او به هغه وشکلې چې موږ د تند اور باندې ماتش او دا خو شایم به راخصو دي شنو پور به مګل چې بدی باندې موږ د شنی لګي خشي او بده خپل سرونه باندې به د قشن د لاسونه کې خودل چې د جلد وجنه موږ مړ نشو جلمونه وਹੀ دا اوس موږ په خپل باندې تعبیرو چې د لري نه او به اصلاغه وسمه ترخی او بیا هغه چې کله انسان د مجبوریت د وجه نسکین واغه په کوم کیفیت باندې تیریږي او د دلیل نه بشي څومره غشان بار وېست هغه به یخ کړو دغه نه به ورسره شهوا په ولګي د خپل سینه باندې به کې خودل چې موږ د ګرمي ختم شي او په سر باندې به لاسونه کې خودل د پاره دي چې موږ جلونه وਹੀ دا اسی یو تصور موږ تاسو کوو او د محمد رسول الله د ملګرو سره یقیني شي عمل شوی زین لبدا سوالم رئیس دي صحابه دا خدای الله اولیاء دي او په دې کې محمد رسول الله دی ولید الله نه دعاګانې نه غواړي وجد دا چې ورسره امت له بګي تربيت وکړي شي او بل الله به خپل نیکانو بندگانو باندې شي امتحان نه راولي او دا جنت چې اسانه شي نه دي چې ارسله دعا غواړي چې الله مال جنت د چې سخت به تیری تکالیف د الله لپاره تیری دغه نه ورسره الله تعالی جنت بری بوشي د جنت داخله دوه مسله مخکې ویل شي او ایمان منځ کې خوشو د بی پیدي مجلس چې کېدل او د قشان د خپل فرش حفاظت د وادي پابندي د امانت لحاظ د منځ حفاظت خلق له خیر ورکول شکل د قران او سنت برابرول ژوند د قران او سنت د قانون لاندې تیرول او مسلمانانو باندې بدنامي نه لګول د مسلمانانو مابین کې جدایي نه راوصل د مصیبت په وخت کې صبر کول د نعمت په وخت کې شکر کول د مسلمانانو په ژوند کې سامینه د گاونډي سره خرابیا چې بادشاہ شوی د دروغ نه ځان ساتل او دا خبره چې ډیر اهل عیال الله درکې د حرام ول الله سنوګ دول بلکې په دې لکه باندې صبر پاک دامنی معاملاتو کې نرمي ایمان صدقه امر بالمعروف و نهي عن المنکر بیکار سړی له کار پیدا کول او پروته سړی راوچتول خپل شر د خلکو نه بندول نه به بتا جنت له داخله کی الله
دا کارونه چې کله ته عمل کرا ولي عمر شبرغه ویل یا رسول الله دوه غواړه زموږ د ملګرو خډیر پریشانی کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل ملګرو له لکه شوقم دعا لشته وي او دغه دا خبره موږ له معلومه شو چې کله در باندې مشکل لغنه متصل د شم چې نه وي چې الله دا او الله دا او الله دا جزء فزه باندې کوي بلکې دا صبر رب العالمین د خوانه یولي مسله ده چې بده باندې شړې وکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین دعا وکړه چې الله بده ملګرو باندې باران وکا اوریس په دې وخت کې رااله ایس باران وشو تندم ختم شو د خلکو د تکلیفونه ختم شول او د څومره لوکي چې وسره په تکي وغیرہ دیم د ابونه ډکړه در محمد رسول الله کې بل معجزه شو شپږم کار بګی دا و چې دې وخت کې منافق او هغه منافقت باندې مشهور چې اورته دا خبره وکړه چې وای حق او سړی برباد شي پر محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړه دا معجزه دیونه لیدا نو غوړه دا ذکر محمد صلی الله علیه وسلم څخه کار دی خوريزه په دلاره باندې تیرېده لیسه په باندې باران وکړه محمد په دې کې څه کار لري نعوذ بالله من ذلک باران وشو دغه څه کمال خدای غنه دی لیکن دې نه کده چې دا باران ولې وشو دغه دعا د وجنه دا ورس په کم ځای کې او دا په کم ځای باندې وشو چې په بل ځای باندې نه کې د خدای څنګه رسول الله معجزه وکړه دې شله مناسب دا چې ایمان راوړ او خوري نه وړو ووم کار بګی دا و چې جناب نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي تاسو بر سفر باندې ځئ مخله یوتیګ روانه دی یوتیګ هغه نه د شلګ لګ اوبره وځي چې پاغي باندې یو کس دوه کسانو گزاره کیږي خو ګراغه لګوتی ورنه راوړی تر څو پوری زور شمه باغی کې خپل ګوتی او مو د ټول ملګرو د اوبو ورور شي زګه ډیر زره مجاهدین دي داسې په خپل معنی دي چې دا رواني په دې وخت کې دوه ملګری مخکې وراله هغه یې سبب ګوتی واله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خبره لحاظ ونسته یا خو ساده مسلمانانو یا د قشنده منافقانو زګه بده کې منافقانو برغلی ودا کشرانو د الله نبی شکل راغی ملګرو لوي چې دغه چا ګوتی والي دی کنه او سخت خیره ورته وکړه ولی د الله لعنت دی انسانانو باندې تاسو مده خبره نه وکړ چې دا ګوتی به مو وای خو کوم یو چې به پاتې رسول الله غره واخه به بدن مخ مبارک باندې روواله او به دا ګوتی به اوبو کې ورته نه کړي صحابه فرمایي وې د درزار په کې جوړ شته به دا ګمان کول لکه تندرونه چې راوريږي بمان چې خلاصي د اسمګه یو دم دا وبره شروع وته چې دا ډیر سره مجاهدین ټول باندې الله خړوب کړ دا رسول الله بل معجزه وا په جهاد کې د مسائل مجاهدین له مخه راځي چې ملګری بجې ته شی به کم الله به ټول ورسي نبی معاذ ابن جبل مخامخ شو او رسول الله ورته ویل شي معاذ ابن جبل کچیر ته پتا باندې رب العالمین عمر وګد کی دیږي کې وطن آشنا قیمتي باغونه وګوري او امق خبره وجه معاذ ابن جبل فرمایي چې زمون په وخت کې بیرسي باغونه پاکیږي کې جوړ چې ناشنا او غرو د رسول الله د معجزې د وجه نبی کریم علیه الصلاه والسلام اتمه په خداو شلاړو تبوګله د یو قريه وا په دې ځکه ملګرو له تشکیلات برابر کړي چې دفاعي کسان بدلته کینی تعرضین بدلته او دا ټوله مسله برابر کړه جنگ په دې طریقه باندې کیږي او په دې مسله باندې باید وتلو شي دشمن دلته راګيريږي وشتون کې بدیږي کې د تور والا بدلته شي سواران بدلته د پیدل بدلته د ټول تشکیلات برابر کړه پوخ جنرالو دا او په دې وخت کې او په جانب مقابله باندې روب امراغه روب ور باندې ولې ناراضي یو خدای رسول الله فرمایي چې زما روح په دشمن باندې مېش مخ کړي او چې څومره په انسان کې تقوا زیاتي او عمرتي دشمنی ریږي او دا د الله د اولیاء نه خدا د دې وجه امام رازي رحمت الله علیه فرمایي ولی الله کوم انسان لویل شي اق انسان لویل شي چې د اسلام دشمن دغه نه ریږي تخپل ځان د امام رازي څخه خبره باندې تعالی وې کچیرته د اسلام دشمن ستنه یریږي وې مجلس کې نه سیاسي आवाज ولګي جلګه راغله هیڅ کوم ملته میټینګ نه کی ته پوښه بده باندې چې دا راغله والا خلک شدید دا ګور هغه راتلون کی دقه د الله ولي دی او ته کبري خو کې سوليږي رسوليږي او داغه ته چرته راګونځي کیږي نه ته ګور به رب العالمین ولي نه نعوذ بالله من ذلک اش نشي د الله په دشمنی کې ور واقع نه د الله د اولیاء نه کې به مخکې مونږ ویلې وي الذين امنوا وكانوا يتقون هغه خلک چې ایمان لري او تقوا کوي هغه خلک رسول الله فرمایي چې د الله د پر ورانه کې جوړه هغه انسانان چې هغه خازن لیکي همیشه د خپل ژبه د الله په ذکر باندې آبادی هغه خلک رب العالمین لزان نږدې کوي هغه انسانان رسول الله فرمایي چې د نیکی کار لوړاندې کیږي هغه انسانان رسول الله فرمایي چې د فتنې د جنا زی هغه انسانان چې هغه خوراک او ساق لسم کار نه وي چې ټول توجه امدیلې هغه انسانان چې د الله په دین باندې د شکل راځي او غوسه ورځي لکه یو پلان چې کله غوسش عمل د الله لپاره کوي داینه ورسا نه هم په کدا او چې هرقل د خپل فوجانو لوي ورک شي ټول تیر شي سلبیک زر کسان غری سری وسرحد ده خوار راوړو شو محمد صلی الله علیه وسلم په کوم ځوانه عملیات کوي ځکه دې شړي سره موږ جګړه نشي کېدلې نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین دومره حیثیت ورکړي چې دشمنو سره مقابله ونه کړه کړي چې وای نه کړه کړي نو به خلکو دا وي چې مقابله خو وشونه چې دا ونه شو او تکتیدل د محمد صلی الله علیه وسلم طاقت رب العالمین او شوکت د خلکو لپاره او د موتقه ځنه
امر په دې خو کار شوی ولله الحمد په دې طریقه باندې چې 3000 مجاهدین د 200 کسانو سره مقابله وکړه په یو مجاهد باندې شپږ شپته کسان راغله او هغه مات کړ او دې ځکه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره 3000 مجاهدین دی ټول امپراتوري په دې بل تر باندې ایسه وتښتیدا چې 3000 قواوی جنگیان هغه رښتلی و نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې لسمه په خدا وشوا چې شل ورځې یې یو شورځې تیرې کړې د دې وجنه شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله لیکل محلا کې چې یو سړی په یوځای کې شل ورځې یو شورځې تیرې دا به پوره مونږ کې وګړي غینه کمی تیرولې به بدا قصر کې رسول الله قسم کو لیکن دا خبر د ابن حزم رحمه الله علیه کمزوري دا اگر په واقع نفس امر کې ډیر اوچت عالم دی لوی امام دی وجدا دا چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام جهادي سفر دی او جهاد بین الفرار والقرار دی کله مجاهدین مخکې شو کله روسش صحیح پرې کې اختلاف علماء ډیر ذکر کړي خو صحیح قوالدار چې وسړې کله یو ځای کې څلور ورځې تیرې نو دا به پوره مونږ کې کړي غینه کمی تیرول نو به په دې وخت کې دا به قصر کوي په دې باندې دولس روایت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام موجود دي ایول سم په کدا شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې پاتې شو حرکت نه کو یو ورته الله امر نه وکړي او بل دشمن له دا خبره ښکارا کړ چې اے خلکو کته سو شرط اراده له مقابله لري د غز دا میدان مونږ ور شریکي عملیات نه کړي دغه کې زموږ قوای مجاهدین پراتري کې څومره زور لري را میدان لشي ملګرو لوي ویلي وېڅم خیال چې پرمیان باندې عملیات کو تعرض کو کنه بیرته مدینه رسول سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب ورته ویل یا رسول الله رب العالمین تعالی ویلي چې تعرض به ورزو او کني بیرته ورسکیږي رسول الله ورته ویل یا عمر کپدې ځکه الله رب العزت مال امر کړی به اساس سره مشوره ولیکوله هغه چې مشوره ده سید تعالی الله امر نه دی کړی او زمونږ سره د مشوره کړي نه به خبره ده کمن په دې رومانو ایتالیا والا باندې برید او عملیات وکړو زمونږ شوق عملګری نشته دا ډیر زره مجاهدین په دې منځ کې ورنه وځو زمونږ نه ګر چاپیر شي ایسه په ټول په شهادت باندې ورسي چونکه دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دویم وزیر دی او ډیر لوی شي عمر صاحب وی ویل اوس په د عملګری مم دا ډېر سفرم کړی دی عملګری پر دغه غونې دي کمزوري شي ویلي لاړ بشو روان کال ور باندې به ان شاء الله عملیات رسول الله وجه ډیر راخره هرقل بادشاہ دا مخکې حدیث بخاری مونږ ویلو د ابو سفیان نم دا خبره معلومه کړو چې دا د الله حق نبی دی نو دولسمه پیخه بده کې دا وشو چې په دې ځکه هغه یو سړی راولي کو قاصد راولي کو چې ته د محمد معلوم کړي دا د الله نبی دی او کنه علیه الصلاه والسلام درې خبرو باندې یو خبره ته دا چې دا غوسکیږي او کنه دلیل به دې باندې چې کله انسان په مسله باندې غوسکیږي دا باطل فرض خلکو کاری دوی چې کله یو عمل کوي ورته به دې باندې موږ له حدیث پیش کړ دلیل پیش کړ که ار سړی نو داغه دلیل طلب کول پکار دي چې لکه دا عمل تاو کې د قران او سنت نه بری باندې څه دلیل تلړي که پیش کې نو دا خبره به خبره ده او که پیش نه کې دا کله کونه خبره موږ تاسو به دې منل تیار نه یو ځکه دې باندې د قران او سنت دلیل موجود نه لري دویم د اوګي په ورسره اوګو پر منځ کې د تنزیل دی هغه په اندازه باندې نبوت علامه ده هغه ګوره ششتو کنه دریم د شی اردو وایا چې ستا په قران کې مراغلي اوسمن په کتابونو کې مراغلي دي چې د جنت د عرض کوم ردی لکه د اسمه کو اسمن چې ټول لاجمه شو به چې دا ټول انبیا دي او مسلمانان دي او جنات او پیران او دارسو دوی له چې الله د جنت ورکینو د جهنم په کوم ځای کې راخره دا درې خبره شکل ورته وکړه راوي لګو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله کتو خبره وسره کوله نو غوسه نه کوله وی ویل چې دا خو نبی دی وعلى مراله وې دا جنتونه چې دومره پلن دي نو دې به ټول څومره او دا به دا څومره مؤمنان دي او مسلمانان دي دا ور اخر په کوم ځای کې دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل علمي جواب ورکړي وې زه تعالی دا وایم چې د شپه راشم دا ورځ کم ځای لشي او چې ورځ راشي د شپه کم ځای لشي چې زمونږ الله کله په دې باندې قادر دی خدای قسم په دې باندې قادر دی چې جهنم به په یوځای کې تر کړی د جنت سره چې کم ځای کې الله لا علم دی نبی دا سره تعویذ چې د درې علامه وګوري رسول الله ور باندې پوښ ورته دل تراشه د خپل صادره ورته کته کې هغه علامه چې وکړه هغه په مدینه باندې دا راغلی چې ما وګوري چې معلومه کړن قوم له ویل کول چې دا حق نبی محمد صلی الله علیه وسلم هرقل بادشاہ به قوم له دعوت ورکړي چې راځي ایمان پر راوړي چونکه دوی په نصرانیت کې کلک شي و د دې وجه چې سړی په جماعت اورل کې کلک شي وغیله کار ویل انابت پکې نه نو د انسان له قرآن او سنت الله ور نصیب کيم نه مؤمن سړی دی ویل شي يدور مع الحق حيث دار چې د ارچ خبره قوی او په اعتبار د درجه سره الته ورګرځه هغه کده امي سړي خبره ده او کده عالم ده او کده کشر ده کده مشر ده نو د کلک پاندې کې پاتې شو درلسو مسله دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام له دوی ډیر قدر کړو د دغه خاتونو نو الله رب العزت د حکومت نشه پراخي لګور کړ چا چې مخالفت کړي دي هغه الله زر سر کوب کړي دي د دې وجه نه دا تجربه هم ده چې کم کافرانو هغه د مسلمانانو باندې دانګي را دانګي او غشي ور باندې کې دا به زر تخریبيږي يهود او کنه سواره دي هغه دهرین او کله چې سړی کافری خپل عمل کې د مسلمان سره د شګوت نه ماته نه بیا دغه حکومت الله مشهور دی پر اور باندې لري
سوال سم په کبه کې دا وشوا ایلی والا قوا دغه مشرو یحنا ابن رویبه یا رباه اگر رسول الله لوی ویل یا رسول الله وېزه چې ایمان نه راوړم مطالبه جزیه درکم رسول الله وی ډیره کړه 300 دینار به تمغله په کال کې راکې او دا خبره مې یاد ساته مسلمانان چې په کومه لار باندې چې ته به ګوره مخالفت هم نه کوي دا که بحری لار دا او کدا د وچ لار دا او که په ار لار باندې دي هغه وسره لیکل وکړي بالکل صحیح ده یا به ایمان راوړي یا به جزیه بین دسمه به خبره کې دا وشوا چې دوه قومونه نور جلبه علاقه والا او ازرحه او غیمر له ویل یا رسول الله مونږ تعالی جزیه درکو شل دینار په یو قوم باندې لازم کړو شل ببل باندې شدا مجموعه 200 شو او رسول الله خالد ابن ولید لو ویلي چې دا دومته جندل علاقه له بلار شي التيو بادشاہ د اوکیدر ابن عبد الملک الکندی هغه ژوندې ولا سره مال راولي خالد ابن ولید ورته یا رسول الله اغه نو فکر چې پر خپل قومونه پراته دی او دا به بلې اشار دی په دې کې درنه پرو د څنګه تعالی وتړم وزه تعالی چې زه مجاهدین ورکړو بس روان شو چې کله ور دغه کلا او محروم نه میدا نو په دې ځکه خالد بن ولید په دې ځای کې قرار ونی او چې صرف د سترګو دید کار کولو نږدې خونه راځو چې اسنه دشمن په باندې اوس بریدونه کی وی په دې وخت کې د شي غرسنۍ واغان رااله وحشي او هغه نږدې کې دی نږدې کې دی چې بالکل د دې کلا نه نږدې شوی دا خپل کې سره پاس پروتو په دې بام باندې او د کار چوکي مو وې دا غوړ اتله ادري دي دروازې سره د خپل خیر د نږدې کړ وای والي نو دې کې ورته ویلې چې ورکته شپه څنګه نه دانه راکته کې دوی اسنه چې څوک مول نه شي غیرت چې ورواچو ته خدمره به غیرت سړی دا څنګه پرې دی بس په دې وخت کې خپل چپړې را واخصه او اسلحه را واخصه په اسمان رسول شو ورور مشر او حسان اې دې غواګانو په شروعته نو غواګانه مې تلې رب العالمین د خالد بن ولید خاله ور رسولي بس د الله رب العزت نیول ودلا دلته خالص اختیار کمین کې ناسو څنګه چراغ بس په وروي دانګل چې ایست سړی ژوندې ونی چې وینو مټي په واړه وای تړلو ورور حسن او هغه مقابله شروع کړه هغه ایست خالد بن ولید وشلو قتل کې چې دې کړه ونی ولو ډېر قیمتي چپن هغه ته واخسته ځکه چې سړی قیدی شي به بکار ده چې قیدی جامې ورکړي چې دې ته واخسته بعد دغه به جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ولې غلا چې دا خو د مجاهدونو غنیمت دی چې کله اغله ورولې غلا صحابه چې دا وکتل ډېر قیمتي چپن وا چې پاغي کې ورې کوم لګېدلی و او په دې بټنو باندې ستر زر لګېدلی و هغه ته متاثر شو چې اوه دا څومره قیمتي راو دا څنګه قیمتي راو دا کوم شي نه به لګولې دي رسول الله ډېر خیر انسانو وی ویلې قسم بالله تاسو خو د دینه متاثر شو چې دی او کیدر ابن عبد الملک الکندی دا چپن څومره قیمتي دا وې کم جان پاک او د سپاکه رومال چې سعد بن معاذ رب العالمین په جنت کې تیار کړی دی واغه د دینه ډېر نرم دی دا یو انصاری شو صحابي شو شهید شوی نو په دې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اند انصار صفات بیان کې امي دا خبرو کې چې سعد ابن معاذ ګره دا جنتی دی ام رسول الله د ملګرو توجود اخرت په طرف باندې واړوله د دنیا عمر سره خو در شوی دی زموږ شاو اکثر عمر ختم دی لک پاترین جو سړی و د اخرت عمر په دې باندې بربادي دا غلطه را رسول الله ټول ملګری اخرت نور متوجه کړ شپاړسمه پیخه بده کې دا وشوا چې دیجه کې خالد ابن ولید او کیدر ابن عبد الملک الکندی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ایمان راوړ ایمان نه راوړ وچه کې وجزیا رسول الله وسید 2000 بوکان راکې 800 غلامان راکې 400 بزغری راکې 400 بنزیر راکې چې بالکل دې تیار مې وایلا وځي دا دومره خلک وشيږي تم پکې وشيږي دا به ارکان ورکوله خدای غینه ورسه به چې کله ابو بکر رضی الله عنه وخراغ رسول الله د دنیا نه لاړو نو ایسه د بدمعشي شروع کړه وېزنه 2000 خان ورکوم نه تاسو غلامان ورکوم نه 400 وزغری ورکوم نه نيزي ابو بکر سبله ولاس اخلاص هغه هم دشه دی وو خالد بن ولید سره د مجاهدون لپاره تیار کړي دي چې له گزار ورکا چې بس راوي لګونو نه جګړه چې شروع شو ایسه به مردار کی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام به دی وخت کې دا چپن واچولا چې په منځ باندې کله ودرېدو ایسه لری کړه صحابه ورته یا رسول الله دا ولی لو رکم په دې وخت حرام نه دی وی قسم په الله چې دی خو بالکل زود رب العالمین د ذکر نه غافل کړم دی کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ تاسو ته تربیت راکې کوم جامه کم حرکات کم باډي ګاډان یا ګاردون یا کم خولي یا کم چپلې یا کم گاډه یا کم کور چې هغه ستاسو د ځل کې د شلویواله راولي نو باید هغه پرې د ترک کی ذکر رسول الله فرمایي چې ان البزازه من الايمان سادهګي د ایمان نه کړه څومره سړی سادهي بس دا کامل مؤمني اې دین ورسره چې کله د دیر سره مجاهدین روانيږي ذوالبجادین په نامه باندې صحابي دی دا به وفات شو ډیر زره مجاهدین دي کې خامخ وفات راځي په خپل مرګ دا د صحابي دی د مجنه قبرین اوسیدونکو او شکل د ایمان راوړو نو قوم سره سخت مقابله وکړه بلار ورونه د ابصر راځي مال امتوا خصو کور امتوا خصو ارچته غصب کړ ته وسو محمد باندې ایمان راوړي
حتی تر دې پلار ورته دومره سخدري سړیو وې بچو دا کمیسو پرتګ دی مباسا ایسته کمیسه مرنويسو او پرتګي مرنويسو ته د محمد ملګری زوی د موږ د علاقینا مور ډیره مشفقه او ځکه مور طبعا په دې بچی باندې ډیره زهيري هغه خپل د زړی کې لرلو او دا ورواچو سترګې نه وکیم لاړ یو بچی دار سرواله دغه نه شکل لنګو او مسافر روان شو د مدینه په طرف کله چې مدینه منوره له نږدې شو نو ایسه ځان سره حیران ودرېدو چې زه په دې لنګ کې د رسول الله سره مخامخ کېږم حیا ورغله دا غزمه د عورتونو وغیرہ ښکارې دا بکیږي څه وې دا خپل صادره دوه تقسیمه کې یو د خاص اندام نه راتاو کې دا بل بشر راواچو د محمد رسول الله صلی الله علیه ډیر ذاکر انسانو د قران تلاوت به زیات کو رسول الله ورته اوح لقب ور کړو اوح هغه انسان لویل شي چې هم دا په سکند باندې څنګه د الله د ذکر نشړي غفلت راشي دا اوح کوي دا ولې مان لاړو دومره الله زیات یادو او د چې انسان لکه نصیبېږي موږ تاسو کې دا مسله نشته چې د الله په ذکر باندې موږ د خوشاله شو کله چې غافل شي څور باندې به خبر شو دا په قران باندې او د قشم په ذکر باندې په جهاد باندې د رسول الله په تابعداري باندې او په د علماء سره په ناس باندې په عمل صالح باندې د الله په مینه باندې په علم د قران او سنت باندې شل نصیب کیږي د یتیم بسر باندې لاس راکل مسكين باندې خرچا جنازه کې برخه خپل د مریض سپوس کول قبرستان کله کله تل زړه په دې باندې نرمي او جوړيږي د ملګری وفات شو چې کله وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شپې دفن کول دین دا خبره معلومه شو چې د شپې دفن هم جایز دی خو په دې شرط چې جنازه کې ملګری پوره کېدی شي رسول الله د شپې دفن شوی دی ابو بکر هم شوی دی او دام کچرته ملګری جنازه نه شو راتنه به ورځ لا پرېدا به د شپې دفن کینا پیغمبر علیه السلام خپل له حد لکته شو څومره محترم سړی دی او څومره بهترین صحابي دی یو وزیر ابو بکر او بل وزیر عمر بن الخطاب رضی الله عنهما دا وسره خوا کې رسول الله ورته ویلي وستاسو دا ورور مال راکای نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې غیګ ورلاندې کړه او د قبر له ورکته کې دی له حد لا رب العالمین له متوجه یو ناشنا خبره وکړه وی اللهم ارجع عنه یالله د دې صحابینه ترازیشه فاني عنه راز زکه زو نزدې راځي دا نو ډېر د کمال خبره ده چې رسول الله د شان راځي بځي شړی وګټله عبد الله ابن مسعود فرمایي وې دي چې ډیوله کېدل او ما په منډه منډه باندې ځان را ورسول وې چې دا خبره محمد رسول الله کله وکړه چې اللهم ارجع عنه فاني عنه راز یلا ته راځي چې او زه راځي ما و ما ارمانو کې چې کاش کې دې قبر او دې کندې والا سوي به د الله رضا سره بسل وای نصیب کیږي سړی به د الله رضا کوشش کوي مسواک به استعمالي د خوراک او شاک نور الحمدلله وایا منځونه بکای زکات اخلاص د مور خپل خدمت بکای د الله رضا په ارچا باندې مقدم کوا روزي بنسي علم د قران او سنت بس دکای دعاګانې بغواړي د الله ذکر بکای مؤمنانو ګوندر مدرنه خوشاله او د قشن جهاد بکای به ورسه به هغه دفن کې نور روان چر سم ورځ باندې کې شي ان شاء الله ژوندو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام واپسی سره د مجاهدینو په دلاره کې بعض معجزات او مدینه له داغه رسیدل دا به بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.